ملګرو ملحدین زموږ د پوس کوي چې په قرآن کریم کې اخر کومه داسې یو خبر موجود ده چې هغه یو عام انسان نشي لیکلی، یو عام انسان د هغې پته نه وه او قرآن موږ ته راوړي ده، داسې یو اعجاز موږ ته پیش کوي. نو ملګرو د دې سوال خو ډېر اوږد جواب کېدلی شي، په دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شي، لیکن زه به کوشش وکړم چې په مختصر الفاظو کې څو خبرې وکړم چې هغه به راټول سوال راګیر کړي. د ټول اول خو دا خبر په ذهن کې کېده وای چې په دې دنیا کې څومره انسانان اوسېږي او کم یو انسان هم کتاب لیکلی دی. د زمانې په تېرېدلو سره په دغه کتاب کې ډېرې غلطیانې مخې ته راغلي دي. کله چې د انسان په یو کتاب باندې 100 کاله تېر شوي دي، نو 100 کاله وروسته چې نوی نسل راغلی دی، نو هغه په دغه کتاب کې داسې غلطیانې موندلې دي چې هغه ډېر خندا والی دي. په د هغې نه صفا واضحه معلومیږي چې دغه مصنف په خپل کتاب کې دا خبره لیکلې ده او د به کې خطا شوی دی. لیکن صرف قرآن کریم داسې کتاب دی چې د اوسه پورې په دې باندې 1400 کاله تېر شو، خو په دې کې داسې یو غلطه خبره نه ده ثابت شوې. اوسه پورې انسانانو داسې یو خبره مخې ته نه دی ښودي په دلایلو سره چې هغه یو شان خبره وي، او بل طرف ته قرآن چې کومه خبره کوي هغه د بل شان وي. نو دا خبره د قرآن کریم د اعجاز لپاره کافي ده چې د دومره زمانې له تېرېدلو باوجود اوسه پورې په دې کې غلطي مخې ته نه ده راغلې. د دې نه بله خټه اعجاز کېدلی شي. اوس راځو دویمې خبرې ته. په قرآن کریم کې داسې ډېر خبرې شته دی چې یو عام انسان د هغې په کولو باندې قادر نه و د نن 1400 کاله مخکې، او اوس هم په هغې باندې قادر نه دی. لکه پاک به تاسو ته مثال پیش کړم. مثال په طور په قرآن کریم کې سوره یاسین کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله فرمایي چې د نور د پاره خپل یو مدار دی، خپل یو مستقر دی، خپل یو ځای دی چې هغې پورې دا حرکت کوي او دا روان دی. نو په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی د نور د پاره حرکت ثابتوي چې دا نور چې داسې وینئ دا په ځای ولاړ نه دی، بلکې دا مسلسل په حرکت کې دی. اوس راځو د انسانانو علم ته. انسانانو د اوسنۍ زمانې پورې، یعنې تقریبا د نن 100 کاله مخکې چې کوم انسانانو د دې ټولو دا نظریه وه چې دا نور په ځای ولاړ دی او دا نور سیارې د هغې نه چاپېره تاویږي. لکه په دې خلکو کې مشهور یو سړی تېر شوی دی د ټولمي په نوم باندې. دا یوناني سړی و، فلکیاتي ساینسدانو. د یو کتاب لیکلی و د هلماګاس په نوم باندې، او په دغه کتاب کې د دې کائنات باره کې څه خبرې کړې وې. د پاکې دا نظریه پیش کړې وه چې دا ځمکه د دې کائنات دپاره منځ دی، او بیا دا نور سپوږمۍ نورې ټولې سیارې د دې ځمکې نه چاپېره تاویږي. دا ټول مې په 150 عیسوي کې پیدا شوی دی، یعنې د عیسی علیه السلام نه 1.5 کاله بعد. او دا خبره په خپل کتاب کې لیکلې ده. دا خبره بیا وروسته مسلمانانو ته رانقل شوه، او په مسلمانانو چې کوم ساینسدانانو لکه د البیروني او الخوارزمي په شان خلک هغه راولګېدل او د دې کتاب باره کې خپل نظریات پیش کړل، لیکن هغوی هم داسې په دلایلو سره ثابته نه کړه چې د نور حرکت کوي او که نه کوي. وروسته بیا په 1473 عیسوي کې یو بل ساینسدان راغی د کوپرنیکس په نوم باندې. د یو کتاب ولیکو، په هغه کې یو بله نظریه پیش کړه، او په دغه کتاب کې دا ولیکل چې دا نور د دې کائنات دپاره منځ دی، او بیا د ځمکه نور ټولې سیارې د دې نور نه چاپېره تاویږي، نور په ځای ولاړ دی، دا حرکت نه کوي. نو دا خبره بیا د ډېرې زمانې پورې داسې راچلېده، او د انسانانو دا نظریه وه چې نور په ځای ولاړ دی او دا ټولې سیارې د دې نور نه چاپېره تاویږي. لیکن د نن تقریبا 100 یا 200 کاله مخکې انسانان په دې باندې قادر شو چې نور دپاره حرکت معلوم کو، او ساینس بالاخره دا خبره وکړه چې نور په ځای ولاړ نه دی بلکې دا حرکت کوي. نو تاسو اوس ماته ووایئ ملګرو چې د نور د حرکت کوم چې 100 کاله مخکې دریاب شوی دی، مخې ته راغلی دی، او قرآن کریم د دې نور د دې حرکت باره کې 1600 کاله مخکې خبره کوي. آیا دا اعجاز نه دی؟ د دې نه بله اوچته کومه یو خبره کېدلی شي چې موږ تاسو ته وړاندې کړو او ستاسو عقل یې واخلي. ما چې تاسو ته د ټولمي ساینسدان د کوپرنیکس ساینسدان خبرې وړاندې کړې دا د دې دپاره چې دا ساینسدانان کوم چې ملحدین دي اکثر په الحاد کې تعصب ته رسېدلي دي، دوی د دعوت کوي خلکو ته او چې نه د نور د حرکت دا خبره مخکینی ساینسدانانو هم کړې وه، حالانکې دا خبره دوی دروغ کوي. د قرآن نه مخکې یو ساینسدان هم دا خبره نه ده ثابت کړې او نه چېرته ویلي ده، نه په خپل کتاب کې لیکلي ده چې نور دپاره حرکت شته دی. دا خلک دغه ساینسدانانو حوالې ورکوي کوم چې ما تاسو ته بیان کړو، لیکن دوی په هغې کې خطا دي. بالعکس دغه ساینسدانانو په خپل کتاب کې لیکلي دي چې نور حرکت نه کوي او دا په ځای ولاړ دی. د نن 1400 کاله مخکې زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کوم چې د هرو پر ریګستان کې اوسېدو، چې هلته د علم دومره غټه چرچه نه وه، دومره پوهه د چا سره نه وه، چاته دا معلومات نه وو چې دغه نور په ځای ولاړ نه دی بلکې دا حرکت کوي. د دغه زمانې نه یو سړی راپاسي او دا خبره کوي چې نور په ځای ولاړ نه دی، او دا خبره وروسته بیا صحیح هم ثابتېږي. نو تاسو ماته ووایئ چې آیا دا اعجاز نه دی؟ دا یو ناشنا خبره نه ده. نن سبا ساینس په دلایلو سره دا ثابته کړې ده چې دا نور د خپلو سیارو سره د دوی په ملګرتیا کې ډېر په 30 سپیډ سره روان دی، په ملکي وې ګلکسي کې سفر کوي، او دې په 30 میلیون کالو کې خپل یو چکر پوره کوي. نو ملګرو ما خو د قرآن د اعجاز باره کې تاسو صرف یو مثال پیش کړو، داسې په سلګونو نور مثالونه شته دي په قرآن کریم کې چې نن 100-200 کاله مخکې هم انسانان د هغې په ویلو باندې قادر نه.
د دې خبر نوم ته قرآن اعجاز معلومیږي چې دا داسې یو کامل کتاب دی چې په دې کې غلطي پیدا کول خو پرېږده بلکې داسې ناشنا خبرې دي چې 1600 کاله مخکې شوي دي او اوس هغه صحیح ثابتېږي. نو په قرآن کریم کې کومه یو داسې خبره ده چې انسانان یې نشي کولی، په هغې کې دا یو مثال و چې موږ تاسو ته وړاندې کړو.